وای د نظم عنوان دی پلار. غریبي ډېره وه چې مونږ مزدورۍ له وتو مو د حاجي په نیمه شپه مسافرۍ له وتو روان وو مونږ په ستړي ستړي منزل له کور نه لرې ډېر په لرې منزل. زه به یې ځان سره بدن کې لکه ساه اخېستم. زه ډېر ماشوم وم چې پلار مې په شا اخېستم. زه به یې ځان سره بدن کې لکه ساه اخېستم. زه ډېر ماشوم وم چې پلار مې په شا اخېستم. د کور نه لرې مو زړه چاودې زندګي کوله. یو ورځ مې پلار په سرو غرمو کې مزدوري کوله. سترګې مې تورې شوې زرې زرې مې پلار راپرېوت. زړه به مې درد نه کوي خدایه چې چینار راپرېوت. چې اسرائیل مې کله خوږ دادا ساه اخېسته. ما په ژړا ژړا نامه د خوږ دادا اخېسته. په جنازه کې مې پوټي پوټي خپل کور ته راوړ. خدایه په سرو وینو کې پلار مې خپلې مور ته راوړ. رونو خویندو مې په کور کې یوه غوغا جوړه کړه. د پلار ملګرو مې کوڅو کې هم جړا جوړه کړه. د جنازې د کټ نه مخکې چې د پلاره زما څه زنګېدلې زنګېدلې زه په لاره ځمه. حیران ولاړ ومه د چا مینه زمان غواړي. هغه وړې خویندې مې ستا مینه زمان غواړي. د حاجي د سکو وړې خویندې مې بیا بیا وایي. سم غریب نیولی سم چې څوک چاته دادا وایي. تر څوک مې بد ګڼي د زهرو په شان تریخ یم داجي. دا ستا د مرګ نه پس بلا سختو سمخ یم داجي. تا خو ویل چې زه به ستا نه ښه استاز جوړومه. ستا به صفت کېږي بچیه ستا نه باز جوړومه. په دې خفه نه یم چې ښار کې مزدوري کومه. ستا نه بغیر بګ پلاره څنګه زندګي کومه. چې په ژړا شم نو ځان له د لاسه ورکوم. یوازې ناست یم خپل ځان له حوصله ورکوم. ستا دایان هغه دایان نیمګړی یمه. ستا نه بغیر په هر یو کار باندې زه ستړی یمه. زه دې مؤمن وم او قسم دی ته مې پیر وې داجي. راته معلومه شوه چې ته مې د ملا تیر وې داجي. راته معلومه شوه چې ته مې د ملا تیر وې داجي.